For decades, world trade has been dominated by the dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The SWIFT system, that actually became weaponized by the U.S. The Monetary Authority of Singapore and the People's Bank of China have renewed the bilateral currency swap arrangement. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia had taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. سلامونه. امریکا او اروپאי هیوادونو تل د مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو پر وړاندې داسې ستراتیژي او پالیسي غوره کوي چې دوی اقتصادي او صنعت ته صدمه ورسوي. څه وخت وړاندې یو راپور له مخې دوی په هغو هیوادونو باندې ټیکس زیات کوي کوم چې زیات صنعت او تولیدات کوي. دلیل یې دا و چې دوی کاربن ډای اکساید ډېر زیات تولیدوي، د هغې د وجې نه اقلیمي بدلونونه رامنځته کیږي. نو دا یو حربه ده چې امریکا یې کاروي. دویمه حربه دې ته ورته امریکایي ډالر واک دی. امریکایي ډالر د واک له وجې نه دوی هغه هیوادونو پر وړاندې چې د دوی پالیسۍ او ستراتیژي چیلنج کوي هغوی باندې ډول ډول بندیزونه لګوي. تاسې به د اوکراین او روسیې د جنگ وروسته د روسیې 300 میلیارډو ډالرو د کنګل کېدو خبر حتما په تیره ویډیو کې لوستلی وي. هماغه چې په 2019 کال کې د مخ پر ودې هیوادونو د بریکس سازمان رامنځته کړ. د بریکس سازمان کې 15 مخ پر ودې هیوادونه دي چې عبارت له برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي کوریا ده. دا 15 واړه هیوادونه د نړۍ 140% نفوس تشکیلوي او د دې 15 واړه هیوادونو مجموعي اقتصاد تر 20 ټریلیون امریکایي ډالر پورې رسیږي. دا څه واړه هیوادونه نه دي، ډېر ستر هیوادونه دي. د نفوسو په لحاظ سره، د اقتصاد په لحاظ سره ستر هیوادونه دي. دوی ټولو یو سازمان د بریکس په نوم جوړ کړي او دا پریکړه وکړه چې ولې دوی د امریکې او د اروپایي هیوادونو د ستراتیژۍ ښکار شي، ولې دوی اقتصاد د امریکې د ستراتیژیو یا د اروپایي هیوادونو د ستراتیژیو له وجې نه کمزوره یا مخ پر کمیدو خوا روان شي. مړی د امریکایي ډالر د واک او کنټرول څخه ځان خلاص کی. د بریکس سازمان څخه چین او روسیې په ګډه داسې یو ماستر پلان جوړ کړ چې څرنګه دوی کولی شي د امریکایي ډالر له سلطې او حکومت څخه ځان خلاص کی او دوی دا ماستر پلان تر ډیره کامیاب هم دی. په 1999 کال څخه کې د امریکایي ډالرو ریزرو په نړیواله سطح باندې له 1% څخه 50% ته په 13 کلونو کې راښکته شول. که چیرې همدغه ډول د امریکایي ډالرو ریزرو یا ذخیره کېدل په نړیواله کچه تر 10 کاله نور دوام وکړي نو لرې نه ده چې موږ تاسو ته په اقتصادي نړۍ کې د یو نوي کرنسۍ یا د یو نوي اسعار د ریزرو یا د ذخایرو په شکل باندې موږ تاسو ولرو. دا چې د چین او روسیې دا ماستر پلان څه ډول دی، د دې تر شا دوی کومې ستراتیژي خپلوي، دا ټول په دې ویډیو کې موږ تاسو ته تشریح کوو چې هغه کومې پالیسۍ، کومې ستراتیژي دي چې د روس او چین د امریکایي ډالر د حکومت یا سلطې او یا د دوی د راج چیلنج کولو پر وړاندې په لاره اچول شوي دي. مخکې له دې چې اصلي موضوع ته ورشو، زما پیشنهاد به دا وي چې تاسې تیره ویډیو وګورئ چې څو زده کړئ چې امریکایي ډالر تر شا کومې ستراتیژۍ وي چې اوس د نړۍ تر ټولو قوي کرنسي ګڼل کېږي او په ټول نړۍ باندې راج کوي. که چا ویډیو کتلی وي خو غوره ده، که چا نه یې کتلي 3 مهم فیکټرې موږ په تیره ویډیو کې یا په تیر موضوع کې موږ تشریح کړی وي. لومړی دا چې امریکایي ډالر د بریټن ووډز اګریمنټ له وجې نه چې په هغې کې د ټول نړۍ سوداګري په ډالر باندې کېږي. لومړی ستر دلیل دا و چې دا د سوداګرۍ دپاره کرنسي وګڼل شوه. دویم د پیټرو ډالر و چې تیل سعودي عرب په مشرۍ باندې د اوپیک سازمان چې څومره هیوادونه د تیلو صادروونکي دوی تیل یوازې په امریکایي ډالر باندې خرڅول او دریم د دوی د سویفټ سیسټم و. نو دا یو خلاصه ده او که څوک غواړي چې دا موضوع
لا بهتره ډول باندې په دې باندې ځانو پوهوي نو زموږ تېرې ویډیو ته دې مراجعه وکړي. امریکا د تایوان په سر له چین سره مشکل لري او ډول بندیزونه پې لګوي. همدا ډول د اوکراین او روسیې د جنگ وروسته د روسیې سره ستر مخالفتونه راغلي دي. تاسو چې دوی تر 300 میلیارډ ډالرو پورې ذخایر چې په امریکایي بانکونو کې هغه کنګل کړ، بانکونه د سویفټ سیستم څخه حذف کړل. اوس دوی نشي کولای چې نړیواله سوداګري وکړي. دا هغه څه و چې چین او روسیې رانږدې کړ سره تر څو د امریکې د دې ډول فیصلو یا د امریکایي ډالر د راج او د دې باندې د تکیې څخه ځان خلاص کړي. د ماستر پلان تشریح کول لپاره له ټولو اول ضرور دا دی چې د دوی بالادستي چې لیوریج ورته وایي هغې باندې خبره وشي. روسیه نړۍ دویم د نفتو او تیرو ستر صادروونکی هیواد دی. وروسته د دې چې د اوکراین سره دوی په جنګ کې داخل شو، له هغې وروسته امریکې ډول بندیزونه په دوی باندې ولګول. اما روسیه بیرته راپورته شو او دوی دا اعلان وکړي چې له دې وروسته تیل یوازې په روسي روبل باندې خرڅوي او هغه څوک چې دا وړاندیز مني هغوی ته 25% تخفیف هم ورکوي. او جالبه دا چې د روسي ډیر تیل اروپایي هیوادونو ته ځي، نو بالاخره اروپایي هیوادونه مجبور وو چې د ډالر پر ځای نور د تیلو دپاره روسي روبل ذخیره کړي او هغه وساتي. نو دا هغه څه و چې بل هیوادونو ټول باید د تیل اخیستلو لپاره روسي روبل ته مراجعه وکړي او ډالرو باندې تکیې ورو دغلته کمیږي. اوس تر ډیره اروپایي هیوادونه د ډالر پر ځای روسي روبل له ځان سره ذخیره کوي تر څو پې تیل واخلي او دوی صنعت او تولیدات پې همداسې دوام وکړي. دا چې تیل په روسي روبل باندې اخیستل کېږي نو تاسو ته باید مند یاد شوي وي چې د پټرو ډالر تړون کې خو داسې فیصله شوې وه چې تیل یوازې په امریکایي ډالر باندې اخیستل کېږي. نو واضح ده چې د پټرو ډالر دپاره دا یو سرخوږی دی او داسې ښکاري چې ورو دنیا د پټرو روبل یا پټرو روسي روبل طرفه روانه ښکاري. دویم د چین بالادستي په کومه برخه کې ده. چین د BRI یا د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو هیوادونو باندې بالادستي لري. بیلټ اینډ روډ انیشیټیو پروژه نږدې 115 هیوادونه دربر نیسي چې تر اوسه پورې چین په دې هیوادونو کې 843 میلیارډ ډالرو پورې دلته سرمایه‌ګذاري او پانګونه کړې ده او تر 315 میلیارډ ډالرو پورې دې هیوادونو ته پور هم ورکړی او تی چې اکثره داسې هیوادونه دي چې هغه بیرته نشي کولای چې پور بیرته ادا کړي، لکه سریلانکا او پاکستان. دوی نشي کولای چې هغه پور چې چین ورکړی دی بیرته ادا کړي. اوس ایکسپرټ او اقتصاد پوهان دا باور لري که چیرې تاسې په چینایي یان کې تاسې دوی پیسې بیرته تادیه کوئ نو دوی ممکن چې 1% تخفیف هم د هیوادونو ته ورکړي. 1% د پریمانه پیسې دي. که تاسو د پاکستان په کیس کې وګورئ، پاکستان 4.9 د چین څخه پوروړی دی. که چیرې دوی ته 1% تخفیف ورکوي په چینایي روبل کې نو دوی آماده دي چې دغه پیسې په چینایي یان کې بیرته چین ته تادیه کړي. او لدی هم جالبه ده چې چین له وړاندې لا خپل 14% پور په چینایي یان کې د هیوادونو ته ورکړی دی، یوازې په ډالر باندې تکیه نه ده کړې. جالبه ده چې په 2013 کال کې د پاکستان مرکزی بانک اعلان کوي چې موږ لدی وروسته آماده یو چې چین سره خپل سوداګري په چینایي یان باندې وکړو. او په دې وروستیو کې څو ورځې وړاندې هم له روسیې څخه تیل په چینایي یان باندې واخیستل. نو دا ټول هغه څه دي چې ورو امریکایي ډالر څخه هغه تکیه چې په نړیواله سوداګري کې هغه ورو راوباسي. چینایي یان او روسي روبل ته د خلکو تقاضا او ضرورت پیدا کیږي او هغه مجبور دي هغه هیوادونه چې نړیواله سوداګري لري، تیل ته ضرورت لري له دې هیوادونو څخه، نو دوی باید چینایي یان او روسي روبل له ځان سره وساتي. چین همدارنګه د BRI له 25 هیوادونو سره سترې سوداګریزې اړیکې هم لري. نو له یو طرفه د چین پور او له بل طرفه دوی سوداګریزې او اقتصادي اړیکې، دا دواړه کولی شي چین ته دا بالادستي ورکړي یا دا لیوریج چین ته ورکړي چې په دې هیوادونو باندې فشار راوړي تر څو له دې وروسته سوداګریزې اړیکې هم په چینایي یان کې دوی سره ترسره کړي او دوی سره
کم پور چې دوی پوروړي دي هغه پور بیرته په چینایي یان کې دوی ته وسپاري او دې ګټه خو مخکې موږ وویل چې دا ده چې 1% تخفیف سره چې په میلیارډونو یا ډالرو کې 1% تخفیف راځي دا یو علم پیسې کېږي نو دا دوه بالادستي د چین په دې هیوادونو باندې 115 هیوادونو سره دوی دغه لري د بي آر آی دا پروژه د بیلټ اینډ روډ انیشیټیو دا پروژه تکمیلېږي که چیرې دا پروژه تکمیل شي او چین د دې ټولو هیوادونو څخه دا وغواړي 115 هیوادونو څخه دا وغواړي له دې سره چې دوی وروسته اقتصادي اړیکې سوداګریزي اړیکې په چینایي یان باندې ترسره کوي او که چیرې دوی پوروړي کېږي نو هغه تادیه د بیرته په چینایي یان کې کوي ورته نو طبیعي ده چې په ډالر باندې تکیه د نړۍ کمیږي له دې نه علاوه میانمار کمبوډیا او روسیې هم له چین سره په چینایي روبل باندې یا په خپلو کرنسیو باندې سوداګریز اړیکې اعلان کړلې دا بیخي جالبه ده له پاکستان کمبوډیا روسیا او میانمار دا 4 هیوادونه شو اوس چې په رسمي ډول باندې دوی له چین سره په چینایي یان باندې او په خپلو کرنسیانو باندې سوداګریز اړیکې ساتي یا پالي کېدای شي تاسو سره سوال پیدا شي چې دا خو ټول اکثره غریب هیوادونه دي داسې پیسه‌دار هیوادونه نه دي چې لکه اروپایي هیوادونه فرانسه او جرمني او انګلند غوندې هیوادونه نه دي چې دوی د چین سره په چینایي یان باندې سوداګریزي اړیکې وکړي او ډالر ته لپاره د یو چلنج جوړ شي نو دلته دویم ستر دلیل شروع کیږي چې ډالر پر وړاندې چینایي یان ممکن چې نړیواله کرنسي شي او خلک د ذخیرې په شکل باندې وساتي هغه د کرنسي سویپ په نوم باندې دی کرنسي سویپ اصلا لغوي معنی دا ده چې د اسعارو تبادله دغه په یو ډایګرام کې تشریح کوو تاسې فرض کړئ چې د انګلند مرکزي بانک د چین مرکزي بانک سره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15 کلونو لپاره کرنسي سویپ کوي داسې چې چین به د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې انګلند ته چینایي یان ورکوي او انګلند مرکزي بانک به بیرته په بدل کې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت باندې دوی ته پاوند ورکوي وروسته له تبدیلولو چین 4.8 میلیون یان انګلند ته ورکوي او انګلند 8.250 پاوند چین ته ورکوي دواړه ترمنځ د تبادلې نرخ 8.0 په نظر کې نیول کېږي نو د 15 کلونو لپاره د دې کرنسي د بدلولو سره چین ته دا فرصت ورکول کېږي چې په دې پاوند باندې امریکایي ډالر واخلي دا پاوند د خپلو داخلي بانکونو او کمپنیو لپاره وکاروي تر څو په دوی خپل سوداګریزي اړیکې بیرته اډجسټ کړي او همدارنګه برعکس د انګلند مرکزي بانک هم کولی شي چینایي یان د امریکایي ډالرو اخیستلو لپاره او یا د خپلو سوداګرو او بانکونو ته پور باندې ورکړي تر څو په دوی سوداګریزي اړیکې بیرته اډجسټ او سیټل کړي که چیرې د کرنسي سویپ پر ځای د سویپ سیستم کارېدای نو یو انګریز سوداګر که له چینایي وګړي څخه مواد اخیستي هغه ته پیسې لیږلی لومړی به خپل انګریزي بانک ته تللی انګریزي بانک به امریکایي بانک اول بانک ته پیسې لیږلی هغه بانک به بل دویم امریکایي بانک ته پیسې لیږلی له هغه څخه به بیا چینایي بانک ته لیږلی او چینایي بانک به بیا بالاخره چینایي سوداګر ته پیسې په اکاونټ کې کېنولې اما دا پروسه وخت هم ضایع کوي او مصرف هم ډیر لري اوس د کرنسي سویپ سره دا کیسه ډیر اسانیږي هغه داسې چې انګریز سوداګر خپل هغه انګریزي بانک ته ځي چې چین مرکزي بانک سره کرنسي سویپ کړی دی دوی 1 میلیون چینایي یان له انګریزي بانک څخه پور اخلي او په انګلند کې د چینایي بانک برانچ ته سپاري تر څو هغه چینایي بانک ته ورکړي کوم چې د چینایي وګړي اکاونټ دی نو دا هم مصرف کم راځي هم وخت کم نیول کېږي همدې ډول باندې کرنسي سویپ په نړیواله سوداګري کې تر ټولو ډیر کارېدونکی معامله اوس ګڼل کېږي د هیوادونو ترمنځ او په ډالر باندې تکیه ختمیږي یعنی دوی کولی شي چې په خپلو کرنسیانو په خپلو اسعارو باندې یو بل سره اقتصادي او سوداګریزي اړیکې ولري وروسته له 15 کلونو دواړه هیوادونه د خپلې پیسې بیرته خپل هیواد ته سپاري داسې چې انګلند بیرته چین ته چینایي یان سپاري او چینایي مرکزي بانک بیرته
انګلند ته خپل پاوند سپاري د 8.0% تبادلې په نرخ سره. دې کار څو ګټې وکړي. یو دا چې دواړه هیوادونه د ایکسچینج ریسک یا دا چې اسعار یو ډالر ته واړي ډالر څخه بیا چینایي یان ته واړي دې څخه ژغورل کیږي. دویم دا چې د دواړه هیوادونه دا اسعار د ډالر اخیستلو لپاره هم کارولای شي. دریم دا چې سوداګري ډیره اقتصادي راځي، مصرف کم راځي، او تر ټولو مهم دا چې په ډالر باندې تکیه ختمیږي. دواړه کولی شي چې په خپله کرنسۍ کې د یو بل سره اقتصادي اړیکې او سوداګریزې اړیکې ولري. تر اوسه پورې بیجینګ د نورو هیوادونو سره تر 3 ټریلیون یان په ارزښت پورې د 40 هیوادونو سره کرنسي سویپ تړونونه کړي دي چې له جملې څخه 400 میلیارډه یان له هانګ کانګ سره، 400 میلیارډه له جنوبي کوریا سره، 350 میلیارډه یان د انګلند مرکزی بانک سره، 350 میلیارډه یان د اروپایي مرکزی بانک سره، 300 میلیارډ له سنگاپور سره، 150 میلیارډ له روسیې سره کرنسي سویپ تړونونه کړي چې دا هغه هیوادونه چې ستر اقتصادونه ګڼل کېږي. دوی چینایي یان ته ضرورت لري، له چین سره اقتصادي اړیکې غواړي چې له دې څخه وروسته په چینایي یان باندې ترسره کړي. له همدې دپاره دوی د کرنسي سویپ اګریمنټونه له بیجینګ او چین سره. له دې ټولو وراخوا د نړۍ 0% تولیدات په چین کې ترسره کېږي. که چیرې چین یوازې همدومره د تجارانو او سوداګرو ته ووایي چې له دې څخه وروسته هر تولید تاسې دلته کوئ هغه به په چینایي یان باندې خرڅېږي، یعنې یوازې به دغه تولیدات او دا کوم څومره صادرات چې له چین څخه کېږي دا به یوازې په چینایي یان باندې خرڅېږي. نو طبیعي ده چې ډالر باندې تکیه د نړیوالو کمیږي او ورو ورو چینایي یان ته توجه او تکیه ډېرېږي. د دې ټولو وراخوا څلورم ستر دلیل هغه دا دی چې سعودي په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې دوی غواړي چې د بریکس سازمان غړي شي او خپل تیل غواړي چې په چینایي یان باندې خرڅ کړي. دا ما دپاره بیخي جالبه وه. یو دا چې دوی د سعودي د پیټرو ډالر تر ټولو ستر لوبغاړی دی، یو طرف دی. دوی که چیرې تیل په چینایي یان باندې خرڅوي، طبیعي ده چې د پیټرو ډالر تړون لغوه کېږي چې په بدل کې به امریکا چې کوم تعهدات له سعودي سره کړي دي هغه به هم له منځه ځي، چې هغې کې د دوی امنیت ساتل دي هغه به هم له منځه ځي. اما دا دی چې د چین رول که تاسې په دې وروستیو کې وګورئ، دوی په دې سیمه کې ډېر زیات رول لوبولی دی. په دې وروستیو کې د چین وتوانېده چې د ایران او د سعودي ترمنځ روغه جوړه هم وکړي. داسې ښکاري چې محمد بن سلمان آماده دی چې نور تیل دغه هیوادونو باندې چې نور خپل تیل او نفت په چینایي یان باندې هم وپلوري. دا د چین او روسیې هغه ماستر پلان و چې د امریکایي ډالر کمزوري کولو یا د دوی د چیلنج کولو او دا چې پر نړیواله سوداګري باندې دو راج دی دې د ختمولو پر وړاندې باندې په لاره اچول شوی دی او دې کار تر ډېره نتیجه هم ورکړې ده. دا چې دا کار به چین او روسیه په ګډه وشي کولی که نه، زه خپله 3-4 چیلنجونه داسې ګورم چې که چیرې دا چیلنجونه رفع شي نو احتمال دی ولري چې چین او روسیه په ګډه امریکایي ډالر چیلنج کړي. اما که دا چیلنجونه موجود وي نو زه په ډېر نږدې وخت کې دا کار به وشي، اما نږدې وخت کې زه د دې احتمال ډېر کم ګورم. یو دا چې چین د قرضونو په جال کې د هیوادونو راګیرولو باندې مشهور دی. تاسې سرلنکا، نیپال ښه بیلګې ګڼلی شو موږ تاسې. دا هغه هیوادونه دي چې چین په خپل پورونو په جال کې راګیر کوي او وروسته د اقتصادي رکود ته ورسول. نو دا دی چې چین باندې ډېر خلک باور نه کوي چې حتی پور دې ترې واخیستلی شي، ځکه چې دوی پور اخیستل هم لوی جنجال دی. دوی دې په اړه باندې به انشاءالله بیا په راتلونکي کې موږ تاسې یو تفصیلي ویډیو ولرو چې چین څنګه په خپلو قرضونو کې هیوادونه په جال کې راګیروي. دویم تر ټولو ستر چیلنج چې په دې برخه کې موجود دی هغه دا چې چین خپل اسعار د اسعارو په ارزښت کې لاسوهنه کوي چې هغې ته منیپولیشن وایي، او څو ځلې IMF چین په دې باندې جرمانه هم کړ چې تاسې خپل اسعارو ارزښت غورځوئ دې دپاره چې صادرات مو لوړ شي. اما برعکس بیا د ډالر ارزښت ډېر شفاف دی، بالکل د بازار فورسز
یا د بازار هغه قوتونو چې هغه عرضه او تقاضا هغې ته پرېښی دی. څومره چې عرضه یې زیاتېږي یا کمیږي هماغه ډالر ورسره هماغه اندازه ورسره د ډالر ارزښت هم لوړ او پورته ځي. او دریم تر ټولو ستر چیلنج دا چې امریکا هم داسې نه کیني چې چین او روسیه دې په ګډه د امریکایي ډالر دغه حکومت او راج چې په نړیواله سوداګري لري دا دې چیلنج کړی شي. ایدو به هم یو ریاکشن یو عکس العمل به هم راځي. نو دغه درې چیلنجونه که چیرې رفع شي په لنډ وخت کې نو د دې ډېر احتمال شته دی چې دوی دا ماسټر پلان کامیاب شي او په نړۍ کې د ډالر پر ځای باندې چینایي یان یا روسي روبل یو نوې کرنسي په شکل باندې خلکو کاروي. او که نه دا چیلنجونه موجود وي نو بیا دا به ډېر وخت ونیسي چې چینایي یان د امریکایي ډالر ځای ونیسي. دا ټول زما له طرف نه. تاسې که په دې اړه باندې هر ډول فکر لرئ نو لاندې په کمنټ سیکشن کې کولی شئ د ویډیو ولیکئ. او تر ټولو مهم دا که دا ډول ویډیوګانې له تاسې سره مرسته کوي نو مهرباني وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر واوسئ. مننه. السلام علیکم.